رحیم سلامونه او نیکهیلې قدرمنو لیدونکو هیله مندم چې ټول به روغ او جوړ یاست. د فوتوشاپ په دغه مجموعه درسونو کې نن هم موږ او تاسو راځو د کلیپینګ ماسک آپشن باندې بحث کوو چې کلیپینګ ماسک څنګه کولی شو استفاده کړو. که چیرې موږ او تاسو وغواړو په خپل یو متن کې یا یو ټکس کې یو تصویر ځای په ځای کړو، نو د کلیپینګ ماسک په واسطه موږ کولی شو استفاده وکړو او دغه چاره ترسره کړو. راځم لومړی زه خپل دغه تصویر خلاصوم. د تصویر د خلاصولو څخه وروسته موږ غواړو په دغه تصویر کې قدرمنو لیدونکو دغه تصویر په خپل یو متن کې ځای په ځای کړو. نو د دې لپاره راځم اول د ټکس څخه اجازه راکړئ زه خپل یو بل تصویر هم زه خلاص کړم چې وروسته بیا پکارېږي. ما دغه تصویر هم خلاص کړ قدرمنو لیدونکو. راځو خپل تیر تصویر کې دغلته غواړو دغه تصویر په یو متن کې ځای په ځای کړو. د کلیپینګ ماسک په واسطه راځم د ټکس په انتخابولو سره یو کلیک کوم، راځم یو متن پکې لیکم لکه آرکیټیکټ یا مهندس. دا مې انتخاب کړ، راځم لیر څخه یې وځم بیرته د همدغه لیر انتخابوم د کنټرول ټي په واسطه. دغه خپل متن لږ څه لوی کوم یا یې اندازه یې سایز یې غټوم. د دغې تصویر کې د متن د اضافه کولو څخه وروسته راځو قدرمنو لیدونکو بل مرحله چې د هغه د بکګراوند باندې یا هم په همدغه خپل بکګراوند لیر کې دې باندې ډبل کلیک کوو. د ډبل کلیک څخه وروسته دلته موږ او تاسو ته یې ویلي چې دغه نیو لیر ته باید نوم ورکړو، خو نوم څخه یې تېروو. راځو هماغه سفید لیر به غوره وي، اوکې باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ اوس د قفل څخه راووته. په بل پړاو کې موږ او تاسو راځو دغه خپل لیر یا بکګراوند لیر چې و صفري لیر چې و دغه سر ته راوړو، یعنې د متن هغه برخني برخې ته پورتني برخې ته د خپل ټکس یا د ټولو لیرونو بهرني برخې ته راوړو او رایټ کلیک کوو پرې. کله مو چې رایټ کلیک وکړو دلته راغلی کریټ کلیپینګ ماسک. په دې باندې که چیرې موږ تاسو کلیک وکړو وګورئ زموږ او ستاسو هغه تصویر په دې متن کې ځای په ځای شو. او بیا کولی شو چې د همدغه تصویر که چیرې اجازه راکړئ ماته بیا کولی شو چې همدغه تصویر په لیر باندې کلیک کړو او مختلفو ځایونو کې ځای په ځای شو او د تصویر کې خپل چارې ترسره کړو. د شفت بټن په کېکاږلو سره اجازه راکړئ چې زه موف بټن باندې کلیک وکړم. تاسو وګورئ که چیرې بیا تاسو غواړئ خپل دغه تصویر مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کړئ، تاسو هم کولی شئ چې د دې په انتخابولو سره که چیرې تاسو د شفت بټن کلیک ونیسئ او دغه بل لیر هم ورسره انتخاب کړئ، تاسو بیا کولی شئ چې دواړه همزمان تغییر ورکړئ، جهتونو ته یې ځایونو ته یې دواړه کولی شئ. نو که چیرې راشو د دې لپاره یو بکګراوند انتخاب کړو. د بکګراوند انتخابولو لپاره راځم د خپل د بکګراوند څخه یو کاپي اخلمه یا یو نوی لیر ایجادوم. اجازه راکړئ چې زه یو نوی لیر ایجاد کړم. کله مو چې نوی لیر ایجاد کړ د آخریني برخې ته وایسئ او بیا راشئ د فایل په برخه کې ایډیټ په برخه کې د فیل آپشن باندې کلیک وکړئ. کالر په برخه کې موږ او تاسو فورګراوند کالر او بکګراوند کالر هدف یې په دغه کې له دغې تصاویرو څخه ده، خو راځو موږ او تاسو کالر انتخابوو. کالر انتخابولو څخه هر رنګ چې تاسو غواړئ تاسو انتخابولی شئ. تاسو کولی شئ له دغه تصویر څخه هم یو رنګ انتخاب کړئ، هر هغه رنګ چې تاسو ته غوره ښکاري یا ښه ښکاري، او بعد دغه نه تاسو کولی شئ چې د اوکې او اوکې په واسطه دغسې خپل تصویر ته بکګراوند هم ورکړئ. بل راځو په دغه تصویر کې زه غواړم چې یو متن کې دغه تصویر ځای په ځای کړم، خو مخکې د هغه نه اجازه راکړئ چې زه دا کرپ کړم، لږ څه یې کوچنی کړم. د کرپ په واسطه دغه به لږ څه راکوچنی کړم دغه تصویر وبښئ کرپ ټول په واسطه دغه اندازه به غوره وي. ډیلیټ کرپ پکسل باندې کلیک کوو او چک مارک وهو. د کنټرول صفر په واسطه دا تصویر ځای په ځای کوو د خپل سکرین په اندازه. په بل مرحله کې راځو قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو خپل ټکس لیکو. مثلا زه راځم بیا یو ټکس لیکم، مثلا یا اس انتخابوو، خپل د نوم اول حرف به ورکړم، بیا انټر په واسطه دا کلیک کوم او له دغې
هغې څخه وځو. راځو بیرته د دې لیر انتخابوو او د کنټرول ټي په واسطه د دې سایز زه لږ څه لوی کوم. د دې سایز به لږ څه لوی شي. د موف په واسطه بیا یې ځای په ځای کولی شو. مثلا موږ او تاسو دغسې دغه ټکسټ که چیرې زه بیا کنټرول ټي انتخاب کړم لږ څه یې کوچنی کړو زما په نظر غوره به وي. بیرته د موف په واسطه د تصویر په وسطي برخه کې ځای په ځای کوو او راځو خپل بکګراوند باندې کلیک کوو. اوکې اوس خپل بکګراوند بهرني برخې ته راوړو او کلیک کوو په کریټ کلیپ ماسک باندې. تاسو ګورئ زموږ تصویر دلته ځای په ځای شو. موږ او تاسو کولی شو د موف په واسطه که چیرې د ځایونه هم تغییر کړو. خو زه راځم بیا د خپل دغې بکګراوند څخه یو کاپي اخلم، کنټرول سی او کنټرول وي. کنټرول سی او کنټرول وي په واسطه مې دغه واخیسته. خپل دغه بکګراوند بیرته شاته وړم. نور هم لږ څه آخري برخې ته یې وړو. دلته قرار لري زموږ او ستاسو بکګراوند. اوس هم راځو د اډجسټمنټ په واسطه قدرمنو لیدونکو د خپل لیر چې مو آخري سطحې ته ویوړو یا آخري برخه کې مو ځای په ځای کړ د اډجسټمنټ په واسطه د هیو ان سچوریشن په واسطه راځو د دې سچوریشن هم لږ څه د لایټینګ یې هم لږ څه کموو. لایټینګ یې هم ما لږ څه کم کړ، سچوریشن یې هم لږ څه ډېروو او هیو هم که چیرې تاسو غواړئ تغییر ورکړئ نو دغسې موږ او تاسو کولی شو چې دغه خپل تصویر ځای په ځای کړو. د انټر په واسطه د زموږ او ستاسو تصویر ځای په ځای شو او دغسې یو ښایسته لیکنه او متن مو جوړ کړ. او د ترڅنګ یو څه چې باید تاسو ته قدرمنو لیدونکي ووایم که چیرې غواړئ دغه خپل ټکسټ بدل کړئ مثلا مو آرکیټیکټ لیکلی و بیا راځم په دغه برخه کې مثلا دا ځلې انجینیر لیکم. تاسو کولی شئ خپل متنونه او خپل ټکسټونه هم دغسې تغییر او تبدیل کړئ. نو درنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. هیله منم چې ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي او زموږ یوټیوب چینل د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم زموږ د درسونو څخه برخمن شي. ښه وخت، ښې چارې، سلامت.